السلام علیکم مرګرو د نسیم شاه د انجری خبر ما ته راغلی چې هغه ډیر زیات انجر شوی دی، زخمی شوی دی او کېدای شي د راروان ورلډ کپ کم چې په انډیا کې دی او بل طرف ته پیسل به شروع کیږي د هغې نه نسیم شاه د ډراپ کېدو خطره ده. هغې په خالي سره د خبر در کوم. بل طرف ته د نسیم شاه د کوم انجری چې ده د دې اصل ذمہوار څوک دي، ویډیو کې سم مکمل معلومات شریک کوم، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. اول خو د نسیم شاه د انجری کوم خبر چې راغی نو په هغې کې هغه ډایرکټ منتقل کړی شوی او دوبۍ هسپتال ته چلته هغې څه ټسټونه کړي، د هغې رزلټ چې کوم راوتی نو هغې کې هغې دا لیکلي دي چې په نسیم شاه باندې د شپږو میاشتو نه والې تر 1 کال پورې په کرکټ باندې پابندي لګول پکار چې په هغې کې باندې هیڅ قسمه په هغې کې ورلډ کپ کو راځي، کو پریکټس راځي، کو لیګونه راځي، نو هیڅ قسمه کرکټ په دې نشي کولی. او که چېرې ده داسې وکړو نو د انجري د مخې ته د زیاتېدو خطره هم شته. بل طرف ته نسیم شاه د انجري مین ذمہوار چې کوم دی نو هغه پی سی بي منیجمنټ دی. هغه څنګه دی چې په 2023 کې کم یو لیک شوی دی، په هغې کې نسیم شاه د هغې دپاره پرېښودی شوی دی او دا چل د دنیا یو منیجمنټ هم نه کوي د یو ینګ کلاړي سره. مزید چې شعیب اختر د نسیم شاه د کومې انجري نه خبر شوی نو هغه په دې حوالې سره دا خبر ورکړی دی، پی سی بي منیجمنټ ته دا ویلي چې تاسو ته ما مخکې ویلي چې یو ینګ پلیر له تاسو له دا نه دي پکار چې هغه هر یو لیګ ته ورپرېږدی.